ای پیغمبره دې کافرانو ته ووایه چې که اوس هم را واوړئ نو څه چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تېرېدنه وشي خو که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټولو ته ښکاره دي ای مؤمنانو له دې کافرانو سره تر هغه پورې وجنګېږئ چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي بیا که هغوی له فتنې نه لاس واخیسته نو د هغو د عملونو لیدونکی الله دی که هغوی ونه منله نو وپوهیږئ چې الله ستاسې سرپرست دی او هغه ډېر ښه ساتونکی او مرستندوی دی او تاسې ته د معلومه وي چې د ولجې څه مال چې تاسې په لاس راوړی دی د هغه پنځمه برخه د الله او د هغه د پیغمبر او د خپلو خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده که تاسې په الله او په هغه شي باندې ایمان راوړی وي چې د فیصلې په ورځ یعنې د دواړو لښکرو د مخامخ کېدو په ورځ موږ پر خپل بنده باندې نازل کړی وو نو دا برخه په خوښۍ سره ادا کړئ الله په هر څه قادر دی هغه وخت در په زړه کړئ چې تاسې د ناو په دې غاړه کې وئ او هغوی په هغه بله غاړه کې دیره شوي وو او کاروان له تاسې نه لاندې د ساحل خواته وو که چیرته له مخکې نه ستاسې او د هغو په منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسې به ارومرو په دې وخت کې څنګ کړی وای هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړې وه هغه منځته راشي تر څو هلاک کېدونکي له ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندی پاتې کېدونکی دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندی پاتې شي ډول الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی پیغمبره هغه وخت در په زړه کړه چې خدای هغوی تا ته په خوب کې کم دروښودل که چیرته د هغوی شمیر تا ته زیات درښودلی وای نو تاسې به ارومرو خپل همت بایللی و او د جنگ په باب به مو شخړه پیل کړې وه خو الله تاسې له دې نه وژغورلی په یقیني ډول هغه ان د سینو پر راز پوهیږي او یاد کړئ چې کله د نښتې په وخت کې خدای ستاسې په نظر دښمنان لږ راوستل او د هغوی په نظر یې تاسې لږ وروستلی تر څو کوم کار چې کېدونکی و الله هغه وکړي په پای کې ټولې چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي ای مؤمنانو کله چې له کومې ډلې سره ستاسې مقابله وي نو کلک ولاړ اوسئ او الله ډېر ډېر یادوئ هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه وي